اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمون نننۍ خصوصي پروګرام دی زمونږ او هغې کې موږ د مشاعرینو سمدستي مشاعرې دغه مو وکړو. دا موږ امیر صاحب ته منسوب کوو. امیر صاحب زمونږ یو داسې ملګری و زمونږ د ټولنې تقریبا چې موږ د دې ټولنې بنیاد ایښی دی، نو د هغې نه موږ سره تر اخري دمه پورې چې څو پورې هغه ژوندی و، نو هغه موږ سره په هر اجلاس کې په باقاعدګۍ سره حاضري کړې ده او موجود و. زموږ ډېر داسې ملګري شاعران ملګري چې هغه به حاضر نه شولو، امیر صاحب به خامخا حاضر کېده او موږ سره بیا په هر اجلاس کې ګډون کاوه. بل د امیر صاحب د ژوند چې کوم دغه دي، نو ټول ملګري هر ملګري به داسې مخصوصوله چې ګنیزه ورته خصوصي ته ورکړه، او دا د امیر صاحب دغه اخلاص او د مینې دغه و چې هر ملګري سره هغه په یو داسې اخلاص سره او داسې په مینه میلاوېده چې هر ملګري به دا مخصوصوله چې یاره ګنیزه ورته دې ټولو کې ډېر ګران وي. او په تېر اجلاس کې موږ دا خبرې کړې وي، هر ملګري به دا ویلي چې ګنیزه ورته خصوصي ته ورګران وي او ټول ملګري به دا مخصوصوي. نو د هغه د مینې او د اخلاص موږ هېڅ قسمه دغه نه شو کولی. خو دا نن چې کوم پروګرام دی د هغې نظیر چې د هغه ورور دی او د دې اهتمام یې کړی دی، موږ د هغه هم شکریا ادا کوو. دلته موږ سره ناستې دي او الله دې وکړي چې د دې اجر هم امیر صاحب ته الله ور ورسوي. نو د هغې په دغه کې د نننۍ پروګرام موږ کوو او د دې پروګرام صدارت د شازل مومند ته نوم تجویز کوم او امید دی چې ملګري به یې تایید کوي. نو د مشاعرې آغاز کوو د روایاتو تر مخه. د غزل مطلع عرض ده چې ناستم او له ځانه دایرې راتاوهم، ناستم او له ځانه دایرې راتاوهم، خیال کې د دې ټول جهان اختې راتاوهم، او څومره ښایستونه په یو زړه کې ځایوم، څومره ښایستونه په یو زړه کې ځایوم، مخ په هر یو ښکلي مخ پسې راتاوهم، او هره ورځ یاره ستا کمې مخصوصوم، هره ورځ یاره ستا کمې مخصوصوم، هره ورځ غېږ له سرینګې راتاوهم، هره ورځ یاره ستا کمې مخصوصوم، هره ورځ غېږ له سرینګې راتاوهم. او شعر دی رمضانه چې ښکلي بلخا ښکلي دي د خدای له نومه جار، ښکلي بلخا ښکلي دي د خدای له نومه جار، چا چا نه به لاس د یارانې راتاوهم. ښکلي بلخا ښکلي دي د خدای له نومه جار، چا چا نه به لاس د یارانې راتاوهم. او اخري شعر دی چې ګوره ژوندۍ هیلې ښخومه شپه په شپه، ګوره ژوندۍ هیلې ښخومه شپه په شپه، تورو څادرونو کې چمبې راتاوهم، ګوره ژوندۍ هیلې ښخومه شپه په شپه، تورو څادرونو کې چمبې راتاوهم. او بل غزل دی چې څه ناڅه هیلي څه خوبونه ځان سره راوړمه، څه ناڅه هیلي څه خوبونه ځان سره راوړمه، زه چې راځم نو د یوران کلي ته شپه راوړمه، او زما وجود په یاره تی او زه هره ورځې، زما وجود په یاره تی او زه هره ورځې، سایه دروړم او واپس خپله سایه راوړم، او زه هره ورځ د یوه ښکلي ملګرتیا غواړم، زه هره ورځ د یوه ښکلي ملګرتیا غواړم، زه هره ورځ د دوو کسانو کرایه راوړم، زه هره ورځ د یوه ښکلي ملګرتیا غواړم، زه هره ورځ د دوو کسانو کرایه راوړم، او زه هر سهار بازار ته پڼ د سرو ګلونو وړم، زه هر سهار بازار ته پڼ د سرو ګلونو وړم، زه هر ماښام په وینو تکه سره څېره راوړم، مننه. زه هر سهار بازار ته پڼ د سرو ګلونو وړم، زه هر ماښام په وینو تکه سره څېره راوړم. او اخري مقطع ده چې دا ستا وصال هم ستا عجبه تماشه ده یاره، دا ستا وصال هم ستا عجبه تماشه ده یاره، زخمي سینه دروړم او بیا زخمي سینه راوړم، څه ناڅه هیلي څه خوبونه ځان سره راوړمه، زه چې راځم نو د یوران کلي ته شپه راوړم. ډېره مننه. مبارک صاحب پخوا چې موږ سره خپل د امیر صاحب باره کې تاثرات شریک کړي، هغه دې هم راسره شریک کړي، یو کلام دې هم راته ووایه. ښه کېږي چې بعضې ملګرو سره تعلق له ما نه ډېر جوړ وي او کلک هم زه یم.
د هغه کمی چې کوم دي هغه په هېڅ ډول هم نه پوره کېږي دا خو موږ ټولو ملګرو ته پته ده او بله خبره دا ده چې په هغه کې یو عجیبه اخلاص و په هغه کې یو مینه وه او په دې اجلاسونو کې د هر چا نظري او هغه نه شعر لیکو نه نثر لیکلی نه نظم لیکلی دی خو ادبي ذوق یې لره او دا خلکو ته د زړه نه ګران او د مرګه پورې موږ سره خپله وفا برقرار وساتله روح دې ښاد وي الله دې هغه دنیا ښایسته کړي او اوس ورور موږ سره ناست دی دغه بعضې ملګرو ته پته وي بعضو ته به نه وي امیر صاحب رشته کې زما خوری و او اوس نظیر موږ سره ناست دی نو دغه توقع موږ د ده نه کوو چې انشاءالله چې دا به موږ سره خپله خپل موږ پرېږده په خپل ځای باندې وي خو دغه د امیر صاحب کمی که پوره کېږي خو نه خو یو څه حده پورې به ملګري مطمئن شي موږ سره هغه یو ورور موږ سره ناست دی د هغه یو ذمه وار موږ به دا وایو چې په خاندان کې یو ذمه وار نو دغه توقع موږ څه زه نه ساتو نور خبرې چې مثال مو من وکړي ما له د خبرو چل هم داسې ډېر نه راځي د امیر صاحب الله پاک دې د هغه جنتونه نصیب کړي نور چې ناڅاپي غوندې مشاعره ده ما سره خو څه وم نه نو کوشش کوم چې د درې نیمګړی غزل دی هغه به درته دغه کړم چې ما د هوا په دوش سندره کړې ما د هوا په دوش سندره کړلې بد مې وکړه د خپله حاله مې خبره کړلې ما د هوا په دوش سندره کړلې بد مې وکړه د خپله حاله مې خبره کړلې بد مې وکړه او د درد کیسې نازک مزاجه رانه ټول پاسېده درد کیسې نازک مزاجه رانه ټول پاسېده ځان ته مې خپله مختصره کړلې د درد کیسې نازک مزاجه رانه ټول پاسېده ځان ته مې خپله مختصره کړلې بد مې وکړه او څه په هنر دی په یو بل ښکلي غزل ولیکه څه په هنر دی په یو بل ښکلي غزل ولیکه څه په هنر مې سخنوره کړلې بد مې وکړه څه په هنر دی په یو بل ښکلي غزل ولیکه څه په هنر مې سخنوره کړلې بد مې وکړه او د مبارز بې قدره اوښکو ارزښتناکه کړلې د مبارز بې قدره اوښکو د ارزښت سیوا کړه او چې مې له څاڅکي ملغلره کړلې وسیله موږ سره ناسته پاسته وه او ما نه به تقریبا یو کال نیم کشر وو او ټول عمر موږ یو ځای تېر کړی وو د 1982 نه تر دې رمضانه پورې چې اوس امیر صاحب نشته نورې خبرې کول نه غواړم خو یو څو شعرونه دي دا په دې پروګرام کې چې د امیر صاحب مناسبت سره دې کې وړاندې کوم چې زما په وږو بار ده زما یاره زندگی زما په وږو بار ده زما یاره زندگی تر څو پورې به وړمه دا بېکاره زندگی ډېر او خپل کور را باندې اور شولو د ګور ارمان کومه خپل کور را باندې اور شولو د ګور ارمان کومه چې هلته خو به تېره کړم قراره زندگی ډېر او وصال صاحب شعر دی چې شاد دا ورځ څه وي دا شپه څه وي په دواړو پوه نه شو دا ورځ څه وي دا شپه څه وي په دواړو پوه نه شوم بس دومره ده چې تېره شوه په لاره زندګي او د خولې نه دې قربان شم صبر ښه دی اخیر څومره د خولې نه دې قربان شم صبر ښه دی اخیر څومره زاهده نه تېرېږي په نهاره زندګي مقصد ده چې اوس څه پاتې دي خیاله چې یار نشته زه دې نه یم اوس څه پاتې دي خیاله چې یار نشته زه دې نه یم ما غوښتې وه د خدای نه ستا دپاره ډېره مننه علي چې را روان دی
بیا په 2000 کې چې کله مومن ادبي ټولنه جوړه شوه د هغې بانیانو کې هم دی شامل وو. بیا د نن ساعته پورې د 13 د مارچ د میاشتې پورې د 2023 دا په ټول ادبي پروګرامونو کې موږ سره اوږه په اوږه روان وو. خپل تاوان به هم کاوه، وخت به هم ایسته و، زیار به هم کاوه، خو لګۍ به دغه هلې ځلې جاري ساتلې وې په دواړو اړخو دغه رنګې مینو، که هغه د ادب اړخ و که هغه د دین اړخ و. ځکه چې څومره دغه نو زما په خیال د بان مې دریان مې نه دا د تبلیغ هغه سره ټچ و او د عالمانو ډېر قدردان سړی و او همدغه ورته الله نصیب هم کړه هغه کومه اخري خاتمه چې وه نو هغه هم دغې له برکته ښه وشوله. ډېر یو مخلص سړی و، یو پښتون او یو مسلمان. ما چې به کله کله سوچ کاوه چې یاره زه یو اوریجنل پښتون سیکم یا یو اوریجنل مسلمان سیکم نو زما به د امیر صاحب څېره مخې ته راتلله او بیا په دې اخیره خو یې موږ سره ډېر زیات زما خو اوس ګپ دغه شوی و 3-4 کالو نو بیا خو ما ډېر هم جوور وپېژانده. نو یقین وکړه چې زه اوس هم د هغه په هکله ما پرې لیکل هم کړي دي نثر کې، خو چې خبرې کول په هغه دغه کوم دا څېره یې مخې ته راځي نو زه هغه رنګې موډ کې بیا نه یم. نو بیا هم په دغه ډېر زیات زړه نیمګړی شو. خو اوس چې د هغه په ځای باندې د هغه بل ورور نظیر مومن موږ سره راغلی دی او موږ سره په دې هلو ځلو کې برخه اخیستې ده نو په دغه ډېر ډاډ یم او ډېر سود مې پرې د هغه کېږي د اسف امیر او دا امید ترې لرو چې انشاءالله موږ سبا ادبي پروګرامونو کې دغسې اوږه په اوږه روانې او زموږ هغه د اسرې ځای او هغه کوم ځای ته چې زموږ تمه وه او اسره وه نو هغه به موږ به نه ناامیده کوي او نه به مایوسه کوي. په اخره کې غزلې خو به ملګري ووایي، زه د امیر صاحب روح ته یو 2 شعره ډالۍ کومه چې په هر نظر رانه وتلې سترګې، په هر نظر رانه وتلې سترګې او موږ به بیا هم غړولې سترګې، په هر نظر رانه وتلې سترګې او موږ به بیا هم غړولې سترګې او زه به دې هم په غوږ وهلی ومه، زه به دې هم په غوږ وهلی ومه تا چې له ښاره پټولې ډېره مننه موږ سره خپل کلام شریکي چې تاثرات راسره شریکوي. خو چا نه پېژانده یو خوار سړی و خو چا نه پېژانده، د کار سړی و خو چا نه پېژانده. یو خوار سړی و خو چا نه پېژانده، د کار سړی و خو چا نه پېژانده او هره خبره یې وه د کاڼي کرښه، هره خبره یې وه د کاڼي کرښه، هوښیار سړی و خو چا نه پېژانده او د هر غریب د هر ناچاره سره، د هر غریب د هر ناچاره سره غمخوار سړی و خو چا نه پېژانده. مننه او د ظالمانو جابرانو په سر، د ظالمانو جابرانو په سر د وار سړی و خو چا نه پېژانده. مننه د ظالمانو جابرانو په سر د وار سړی و خو چا نه پېژانده. او اخري مقطع ده چې یو ورځ به ووایي دا ټول خلک شي، یو ورځ به ووایي دا ټول خلک چې زیار سړی و خو چا نه پېژانده. رشته کې خورې و او ډېر مینهناک سړی و، خو د دې عمر نه یو تقریبا میاشت یا 2 میاشت مخکې په سړک باندې ودرېده لاندې زما دوکان دی. دا خبره ما بله د مشاعره کې هم کوله، خو بیا کسان داسې وي چې هغوی له خبرې ډېرې ورځې مونږ له نه رځېدل، مونږ نه پاتې شولې. خو ده د سړک نه ما ته کتل، داسې یو ما ته کتل، نو ما ورته چې پاس را وخېږه، نو ما ته ده داسې چل چې زه ځمه. نو ما دا اړه کې راغله چې دی ویښته را کوږ شو، نو زه ور کوږ شولم او غاړه را راکړله. نو بیا ورته مې ویل ما چې راځه څه شته دی چې یا به شی وڅښو یا به روټۍ وخورو، موږ هم نه ده خوړلې. دومره راته صرف وویل چې ته مې لیدې ومې لیدې او روغ ناروغه تپوس رانه وکړو روان شو. په هغه خو راسه لیکل نه شته، خو چې دا مشاعره هغه څه مرسوم ده نو کمزوری غوندې کلام ورکړی، هغه تاسو شریک کوم. د سرندې په شان راخیږي مې د زړه نه اواز، د سرندې په شان راخیږي مې د زړه نه اواز، زخم د زړه نه دی نو بیا راځي د څه نه اواز. او خپلو پردو باندې مې نوره بروسه ختمه شوه، خپلو پردو باندې مې نوره بروسه ختمه شوه، زما په غم خو صرف راغی د کاله نه اواز. او ستا په پیراق کې مې په چغو چغو ډېر ژړلي، ستا په پیراق کې مې په چغو چغو ډېر ژړلي، مرۍ مې کېناستې
اوس نه وځي د زړه نه اواز او ناس کوم نیولی یم مرۍ مې ورغلې په در پسې د درد انتها مرۍ مې ورغلې په در پسې د درد انتها د ناس غریم نیولی یم څنګه وځي د خوله نه اواز او د یار په در کې لیونی سپېلنی ګرځم مدام د یار په در کې لیونی سپېلنی ګرځم مدام په داسې وخت کې هم یار ونه کړو د وره نه اواز او عربستانه موده وشوه چې دیدن ونه شو عربستانه موده وشوه چې دیدن ونه شو راته همیش کېږي هر ځای د بلتانه نه اواز نه شغلې شغلې زارېږه خوشحالو نه شغلې شغلې زارېږه د غمجنو سره ژاړه مازدیګره او دلته ډېر خلک د ستورو مینان دي دلته ډېر خلک د ستورو مینان دي بیړه وکړه کډن غاړه مازدیګره او د تیارې او د رڼا ترمنځ بریده په عجب مقام ولاړه مازدیګره او د ممتاز غوندې ملنګه ورځه لاړ شه د سبا خیرونه غواړه مازدیګره امتیاز احمد تنها ته خاص دی امیر صاحب حکم امیر صاحب خو زمونږ په رشته کې راځي ډېرې رشتې مو دي یوه دوه رشتې نه دي او ډېرې پخوانۍ رشتې دي نو د ډېرو ملګرو نه زه ډېر نږدې به پېژنم راتله به کاکا او الله سره به مجلس کاوه بېخیره خو بیا ډېر راتلو هغه یو ډېر ملنګ سړی و هغه د هر مجلس رڼا وه د ډېرې مودې نه دي مشاعرو ته چې راتله به نو موږ به اوس هم دغه کېده ناسته کېدله خو کله به هم چې نه و راغلی نو دغه کمی به خامخا محسوسېده خو زه دلته په دې نظیر به ما خوشحاله دا شوم چې دا اوس د دې زموږ د ټولګي سره ناسته پاسته کوي د هغه کمی کله هم نشي پوره کولی خو دومره ده چې د هغه سود به پرې ضرور کېږي او دا امید هم ترې لرو چې د هغه موږ د ادبي ملګرو سره د دې ټولنې ملګرو سره کوم لیک سلیک وو چې دا هغه حساب له برقرار وساتي منمه چې نظیر ماما یو تجارتي سړی دی کوشش دې وکړي دوه هفتې پس ملګري یو ځای کېږي چې د هغه سود پرې زموږ کېږي نو ټیم دې خامخا ورکوي یو سړي نه چا تپوس وکړو ویلې ستا ملګري ډېر دي که د پلار د هغه زما ډېر ته د پلار نه لرې هغه نه د پلار ملګري زه خپل ګڼم دا د ورور ملګري دي نو په کار دا ده چې دا خپل وګڼي خبرې مې ډېرې زړه غواړي خو لنډ یو څو شعرونه به ووایم چې د وفا مطلب ده چې د وفا نښې په چا کې نه وي لکه نظر چې نابینا کې نه وي چې د وفا نښې په چا کې نه وي لکه نظر چې نابینا کې نه وي زما یاران زما نه داسې ورک دي زما یاران زما نه داسې ورک دي لکه چې مړه وي په دنیا کې نه وي او یا ته بدل شو یا شکی شو مزه یا ته بدل شو یا شکی شو مزه هغه اثر دی په خندا کې نه وي او په ما هم هغسې تیاره تیاره وي ما هم هغسې تیاره تیاره وي چې ستا د مخ رڼا رڼا کې نه وي مننه المیې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې هیرې هم شوې المیې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې هیرې هم شوې ډرامې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې هیرې هم شوې او مخونه پټ هم شول ښکاره هم شول بدل بدل شول مخونه پټ هم شول پټ هم شول ښکاره هم شول بدل بدل شول آینې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې او هیرې هم شوې او نوی خبر ته منتظر و اخر څوک یې راوړي نوی خبر ته منتظر و اخر څوک یې راوړي قافلې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې هیرې هم شوې او څنګه مو حل څومره مو حل کړې دا مو سپینه نه کړه څنګه مو حل څومره مو حل کړې دا مو سپینه نه کړه معاملې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې او هیرې هم شوې او د ناشنا شان خمار انتظار هاغسې دی د ناشنا شان خمار انتظار هاغسې دی پیمانې ډېرې هم شوې تیرې هم شوې هیرې هم شوې او ممتاز از غم کله تمام شو کله بیا راتم شو ممتاز از غم کله تمام شو کله بیا راتم شو حادثې ډېرې هم شوې تیرې هم شو هیرې هم شوې بسم الله الرحمن الرحیم امیر صاحب محترم زمونږ د ټولنې هغه ګلو چې موږ ټول به د هغوی خوشبویانو ته راټولېدو
امیر صاحب ډېر محترم سړی و، ډېر قدرمند سړی و. زمونږ وصال محمد صاحب زمونږ دا خبره بار بار کوي او دا سل په سل حقیقت دی چې هغه دا ټول ملګري په داسې اعتماد کې ساتلي وو چې د هر ملګري دا سوچ چې کینې زه امیر صاحب ته زیات ګران یم. مونږ چې کله د امیر صاحب دا مطلب دا لوی غم رالی نو د هغې نه پس مونږ ورپسې اجلاس د مومند ادبي ټولنې د دوی شخصیت ته منسوب کړو. په هغې کې مونږ ځینې داسې څه خبرې کولې چې د امیر صاحب په یاد کې وي. نو هغې کې هر ملګري ویل چې یاره ما سره یو ځان له تعلق یو مطلب یو ځانګړې مینه وه او هغې د هغه ثبوت پیش کوو. نو دغسې ما هم د دې خبرې دعوه کوله چې زه مطلب یو ځانګړی دغه ومه ملګری ومه یار ومه او ما له به راتله هلته مدرسې ته رسېد. دویمه درېیمه ورځ پس ډېرې خاطرې دي را سره. او د امیر صاحب عجیبه سړی دا و چې کله به سیرې شو نو داسې خبرې بیا کولې چې کله به هغه د صحیح خبرو په انداز کې و چې تا ته به وصیت کوو یا به یې مشوره در کوله. داسې خبرې به وکړلې چې لکه د لوی لوی پوهانو. خو چې کله به هغه د ګپ مجلس ته به رالې نو بیا په داسې اندازه ګپ لګوو چې تا به ویل چې دا ټول عمر یو ډرامې اکټر پاتې شوی، دا ټول عمر د یو لوی فنکار پاتې شوی. یو ځل یې ما د خبرو دوی ته کړې مو اجلاس کې، ډېره منپسند سړی مو. د هغه منپسندۍ یو دلیل دی، یو ځل یې ما له چاکو ورله چا ورکړی و، مال یې راکړه مدرسه کې. یو ځل ورله چاکو ورکړی و نو هغې ما له ساتلی و. نو مدرسې ته رالې هغه چاکو یې ما له راکړه، ما ته وایي چې غزله وایي دا مې تا له راوړی. بس مال مننه امیر صاحب. یو څه خبرې اترې پکې وشوې، د هغې نه پس راته وایي چې تا ته پته شته په دې به ته څه کړې؟ نو هغه خو ډېر عجیبه دغه مو که نه. ما ویل چې خدای دا به اوس ما ته څه وایي؟ ما بس راسه به نو ویل نه، ویل دا صرف د خټکو هندوانو دپاره دی، د دې نه مخکې ګوره ویل د دې قصې زه نه یم ځي موال کتاب یې نور څه چل کړی. بهرحال نو امیر صاحب زموږ ډېر محترم و. نن هم د هغوی سره خفه یي، د هغوی کورنۍ سره غمجن یي، د هغوی ورونه دي. نو د امیر صاحب په ځای زموږ د مومند ادبي ټولنې د دوستۍ لاس د هغوی په لاس کې دی. بهرحال الله دې وبخي، زموږ به ورته د مغفرت دعاګانې د هغه روح ته دي. زما دغه دوه تازه شعرونه ډالۍ چې په لاس کې زړه وړمه، په سترګو کې دنیا راوړمه، په لاس کې زړه وړمه، په سترګو کې دنیا راوړمه، د خپل قامت په اوږو ساندې ساندې سا راوړمه. او شعر دی چې اوس به یو څو چغې په بندو دروازو ووهم، اوس به یو څو چغې په بندو دروازو ووهم، بیا که فرهاد شومه دا غرونه به په شا راوړم. اوس به یو څو چغې په بندو دروازو ووهم، بیا که فرهاد شومه دا غرونه به په شا راوړم. ډېره مننه. زموږ باره کې خو به زه څه ووایم، امیر صاحب دې الله وبخي چې وفات شو. نو ما کوشش کوم چې زه په امیر صاحب څه ولیکم، غزل پې ولیکم یا بل څه ولیکم. ډېر زیات کوشش مې وکړ خو پته نه لګي د هغوی شخصیت دومره لوی شخصیت و چې زه ونه توانېدم چې زه څه ولیکم. مطلب مې ولیکلی، ایسه مې بیرته لرې کړله. هغه د امیر صاحب شخصیت به دومره دغه و چې زما لفظونه ورپسې ډېر واړه راتلل. بیا به مې نظم ولیکه، هغه به مې څه ځای پورې دا کړه، بیا به مې لرې کړه. بس یو پته نه لګي چې ولې د امیر صاحب باره کې ما هغه خبرې هم نه شوې کولی. یو خو هغه زړه ته درد دومره رسېدلی و، تکلیف دومره د ټولو ملګرو رسېدلی و، زموږ هم رسېدلی و. او دویمه د هغوی هغه شخصیت او هغه مینه، هغه جذبه دومره وه چې په هغې پورې زموږ لفظونه ډېر واړه راتلل. او اوس هم زه د هغه باره کې پته نه لګي خبرې نه شو کولی، ځکه چې هغه یو داسې انسان و. بهرحال ما ته به د ریاض تسنیم صاحب دا یو غزل ډېر زیات مخې ته کېده، مال چې یاره دا بیخي په امیر صاحب باندې د هغه ژوند څه سم تړلی دی. زه اوس هم غواړم چې بس هماغه د ریاض تسنیم صاحب په غزل کې په کلام کې خپل تاثرات تاسو سره هم شریک کړم او امیر صاحب روح ته یې وړاندې کړم. بیا به یو څو خپل دغه م ووایم چې تسنیم صاحب وایي چې سترګې مشال لرم نه لاس کې مې ډیوه ملنګه، سترګې مشال لرم نه لاس کې مې ډیوه ملنګه، لکه د هجر د شپې هره لار اوږده ملنګه. او ښه ده چې هره کربلا مو له نږدې ولیده، ښه ده چې هره کربلا مو له نږدې ولیده، ډېره مو کړې وله ورایه تماشه ملنګه. او دا خلک ساه نه اخلي، مرګ ته ورځې شپې لنډوي، دا جهان نه دی دا جهان دی هدیره ملنګه. او هره څېره ده د ګمان په اډانه ولاړه، هر تعلق دی لکه تیره زمانه ملنګه، هره
څیره ده د ګمان په اډانه ولاړه هر تعلق دی لکه تیره زمانه ملنګه او توره تیاره ده او یاران دي د مارانو په څیر ته په چا ملا تړې ته خپله لار وهه ملنګه مننه توره تیاره ده او یاران دي د مارانو په څیر ته په چا ملا تړې ته خپله لار وهه ملنګه او یا خدار سړي زخمونه کشمالي نه سپړي د امیر صاحب زخمونه به ما ته پته لګي چې ډېر زیات کشمالي سپړدل یا خدار سړي زخمونه کشمالي نه سپړي یا محبت دی خپله خپله تجربه ملنګه او خوب مې لیده او د دې خوب په معنی هم پوهېدم لار مې لیده او رانه لاره ورکېده ملنګه او ورځ د تصنیم غوندې په نزله په خندا تېروه چې نیمه شپه شي خپل زخمونه دې شمېره ملنګه خپل دغه یو سندرې معمولي غونته کې دغه دی هغه به ووایم چې ښکارېږي ته مې هم مې ورېدلی له زواله زما خرابه حاله ښکارېږي ته مې هم مې ورېدلی له زواله زما خرابه حاله او چې ما درته دمه وکړه نو پرېوتې دیواله زما خرابه حاله مننه ښکارېږي ته مې هم مې ورېدلی له زواله زما خرابه حاله چې ما درته دمه وکړه نو پرېوتې دیواله زما خرابه حاله او لاسونه له اسمانه ګرځېدلي دي تر ځمکې هر چا کړې لارې ورکې لاسونه له اسمانه ګرځېدلي دي تر ځمکې هر چا کړې لارې ورکې لوټ شوي قافلې څه په فریب څه په هنر دي هم لر دي او هم بر دي او په دې وخت کې د خدای چرته راپېښ مه که د جاله زما خرابه حاله ښکارېږي ته مې هم مې ورېدلی له زواله زما خرابه حاله چې ما درته دمه وکړه نو پرېوتې دیواله زما خرابه حاله مننه دا یې به خپله ورته دغه شو نو دا بې دغه و چې دا زه اوس یې ملګري لوم اخر شي دی چېرته هم ځان سره نه ساته دا هم د هغه د شخصیت یو کمال و چې یاره کوم تحفه به وله چا راوړله یا پې خپله داسې یو ښه شي خوښ شو وا بې اخیسته نو بیا بیا دا پرزونه په ملګرو وه چې یاره دا زه اوس یو ملګري له ورکړم یا به که ګپ کې مونږ داسې یو خبره وکړله چې یاره یو شي ته ضرورت دی یا دا شیز وي نو امیر صاحب به په زړه کې دا اچولي و چې زه اوس دا شیز را پیدا کړم او دې ملګري له راورسوم دا دغه وکړم نو د هغه ډېر کمالات دي هغه دغه یو شعر دی ریاض تسنیم چې ځکه د سترګو کې ساتم د نادیده و په شان د زندګۍ د اخري ادا نه څوک خبر نو د ریاض تسنیم په دغه شعر باندې د هغه نن موږ سره امیر صاحب بار محفل کې موږ سره ناست او نن که هغه ژوندی وی نو په دې محفل کې به موږ سره ناست نو زموږ محفلونه په هغه باندې ډېر زیات نیمګړي دي د خوشحالۍ خبره دا ده چې د هغه ورور نن موږ سره دلته ناست دی او زه غواړم چې هغوی موږ سره خپل تاثرات شامل کړي او خپل دغه راسه وکړي او انشاءالله چې دا ملګرتیا دا دغه به برقرار موږ سره ساتي او د امیر صاحب به چېرته هم زموږ نه هېر نه شي هغه به موږ هر ټیم یادي ډېره مننه چې چېرته ناستې کړې نه په دې باندې پوهېږم چېرته دا څنګه چل یې څنګه نه وي که نه خو د وخت سر نه مې تاسو لیدلی تاسو په کېناستو پاڅېدو د 1982 نه زه لکه تاسو چې وویل د 1982 نه موږ سره په کېناستو پاڅېدو نو دغه شان ماشوموالي نه ما ته پته وه چې یاره دغه شان یاران دوستان به د هغه لرل ما سره په کېناستو پاڅېدو دوکان کې تاسو ټول به راته دا څه مې ماماګان دي څه مې یاران دوستان دي دا ټول د وخت سره زه هم پېژنم خو دې خلکو په ما ناستې پاستې نه وکړم نه د دوی په ژبه نه د دوی په رول باندې پوهېږم چې دا څنګه چلي څنګه نه خو بیا چې کومه دی لکه وصال صاحب چې کومه دی دا مبارز ماما شو شیر علي شو دا غزل صاحب شو د دوی سره ډېره زیاته ناسته پاسته وه او چې کله به هم راغی نو ما ته به یې ویل تلیفون ته وکړه دې کسانو ته چې راشي بیا به راغله بیا به زما دوکان کې به ناست بیا به پیچې مې او بل څه به مې وکړل خو هغې هغه چې به و نو زموږ به پرې ډاډ و هغه زموږ یو داسې و چې زموږ قلا وه بیخي بس هر څه د پلار ځای نیولي و خو بیا چې هغه کله د وفات شو د هغه په وفات باندې هغه کامیاب نه شو پوره کولی خو زه به صرف او صرف دومره ویم چې د ادبي ټولنې سره د ډېر وخت نه ناست پاستې دي او د هغې دا کامیاب به زه هېڅکله هم پوره نه کړم خو د هغې هسې هغه نقش قدم باندې به زه ځم او تاسو به انشاءالله تر د اخیره پورې لکه څومره چې هغه تاسو څخه ناستې پاستې کړې دي زه به انشاءالله چې د هغې نه ډېر کوشش کوم خو زه خو نه شم کولی خو بیا به هم زه کوم انشاءالله چې
چې اخیری حد پورې تاسو لاړ شم او تاسو به ما دا کوي نه ان شاء الله چې زه به تاسو درسایم او تاسو به ما من کوي نه ان شاء الله تاسو به مال موصله راکوي او ان شاء الله چې زه به هغه چې څنګه کردار دغه وزن شم لوبولي خو زه به صرف دومره ویم چې زه به تاسو درسایم تر د اخیره پورې ان شاء الله چې او هغه دې الله وبخي او دا کوم روټۍ دا کوم پروګرام چې لکه مونږ کړی دی دا مبارز ماما وویل چې موږ په داسې پروګرام کوو نو هغه ما وویل چې دوی ویل چې موږ داسې دغه کوو که نه یاران دوستان به راغونډ شو خو زه خو ټول ما ته پته وه او بیا مال چې راشه بس دا پروګرام به زه وکړم او دوی سره به دا ناستې پاستې هم جوړ کړم دوی سره به دا پیاله ملاقات هم وکړم دوی سره به کښېنم چېرې دا ستاسو دغه چې کومه دی زه به راشم او تاسو ته به دا ځان په دې جولۍ کې در واچوم خو چې تاسو هم قبول کړئ انشاءالله چې تر انشاءالله د اخیره پورې به زه درسایم انشاءالله چې ډېره مننه